په شکل به تور مثال یو چا تاسو سره جګړه کوله جنگ یې سره کولو نو تور ته د سوې چې ان صائم زه روزه دار زه د روزي والا ان صائم دې دا مقصد شو چې په دقه ټوکړه باندې تا داغه د بحث نه داغه د جګړې نه داغه د قتال نو ویشي نور باندې ځان وساتو لری دي کې حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وی هیڅ یو کس پر مسلمانانو کې نشته چې هغه د روزي اهتمام وکړي روزه ونی چې په صحیح معنا باندې مگر الله عز وجل داغه مخه د اوې کلو په اندازه باندې د جهنم دور نه ډیر لري ساتي څومره کارونه د جهنم موږ کړی دي څومره اسباب موږ برابر کړی دي لیکن د دې ټول د پر اساسي بنیادی سبب چې د اوې کلو نه بلکې د زیاتو خو عربو کې زیات عدد د اوې و د جهنم نه موږ باندې بچ کول وغواړو هغه بنې مگر د قدر روزي اهتمام د روزي مسله لیکن علي بن ابي طالب فرمایي چې روزه به دینه نشي ویل چې انسان د خوراک اوس کار نظام بندي چې وسړی د خوراک نه کوي یو سړی د اسکاک نه کوي بلکې روزه دي ته ویل کېږي چې انسان به د دروغ نه ځان ساتي انسان به د چغلې نه ځان ساتي انسان به د باطل نه ځان ساتي انسان به د بی بدی د لغو کارونو نه ځان ساتي که سړی به تور مثال دروغ پکې ویلي سړی به تور مثال باطل کار پکې وکي سړی به تور مثال هغه لغوه یا نور خراب کارونه پکې وکړه د علي بن ابي طالب د خبرې مقصد دا دی چې اېده د روزه د شوره کې واقع په مرتبه عدم روزه کې غیبت پکې وکي دیواز خدانه چې داخله بندګه زړه بندواله پکې راغې د غوګونو بندواله پکې راغې د لاسونو بندواله پکې راغې د نور مسله پکې رااله